مهمو پیښو ته لنډه کتنه. د ایران ونډه اغېزمنه ګڼي. د روسیې ولسمشر د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د ایران ونډه اغېزمنه وبلله. په معاملو یې تورنوي. یو شمېر مدني فعالانو د ولسي جرګې په وړاندې راټولېدنې سره د دې جرګې ځینې غړي په معاملو تورن کړل. د چارواکو د خپلوانو په لاس کې دي. د قانونو وزارت ډېری تړونونه د دولتي چارواکو په لاس کې دي. او رسمي چارې پیل شوې. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د بهرتو اړوند رسمي چارې پیل شوې. سلام نومنیکي هیلې. نن څلورنۍ د وري نهم او د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. زه سباوون خپلواک پرې خبرې ټولګه کې ستاسې کوربتوب کوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین د افغانستان د سولې په خبرو کې د ایران ونډه اغېزمنه ګڼي. ښاغلي پوټین د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په لیدنه کې ویلي چې مسکو او تهران په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره سره کار کوي. له دې سره تمه ده د اپریل میاشتې په 14مه په مسکو کې د افغانستان اړوند یوه ناسته جوړه شي چې په هغه کې به د افغانستان، ایران، پاکستان، هند، چین او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون ولري. مسکو په افغانستان کې د سولې د خبراتو د رښتیني کېدو په هڅه دی. که څه هم روسیه د افغانستان یو شمېر برخو کې د ترهګریزو ډلو په تېره بیا د داعش ډلې له خوځښتونو اندېښمنه ده، خو د دې هېواد چارواکو تل ویلي دي چې د افغانستان د سولې د خبراتو په بهیر کې له دې هېواد سره مرسته کوي. Дамы и господа, په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ویلي دي چې دواړه خواو په افغانستان کې د ټیکاو او سولې د راوستو په موخه پر مهمو مواردو خبرې اترې کړې دي. موږ د افغانستان په اړه او په دې هېواد کې د سولې د راوستو پر اړتیاو خبرې وکړې. روسیه په دې انده په هغه ناسته کې چې په استانه کې ترسره شوه، ایران هم خبرو اترو ته رادنګلي تر څو له طالبانو سره د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو په بهیر کې مرسته وکړي. په همدې حال کې یو شمېر قانون جوړونکي له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو اترو کې د مسکو رول ګټور ګڼي او د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د سیمې هیوادونو د عملي ګامونو پر پورته کولو ټینګار کوي. دوی همدارنګه له امریکا او پاکستان هم غواړي ترڅو په دې بهیر کې د ملي یووالي له حکومت سره صادقانه مرسته وکړي. به افغانستان صلح میارن، بدون شک البته مردم افغانستان به این صلح نیاز داره، ولی این که اینها به خاطر منافع مردم افغانستان، به خاطر منافع دولت ما، حکومت ما اگر این شخصا را بگیره به نظر من خوب است. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مسکو به تر 2 راتلونکو ورځو د افغانستان په اړه د ناستې کوربه وي. هغه ناسته چې د افغانستان، ایران، پاکستان، چین، هند، امریکا او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده. خو په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو په ناسته کې له ګډون کولو ډډه کړې ده. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د مسکو په ناسته کې د افغانستان د استازي د ګډون په اړه خبرې اترې روانې دي. د ولسي جرګې لخوا د امنیتي بنسټونو مشرانو ته د باور رایې د ورکړې په غبرګون کې یو شمېر مدني فعالانو د ولسي جرګې د ور په وړاندې اعتراض وکړ. دوی د ولسي جرګې هغه غړي چې د امنیتي چارواکو ته د باور رایه ورکړې ده د پیسو په معاملو تورنوي. له دې سره سم د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په خپلو ځینو همکارانو له دې کبله نیوکه کوي. شهروندان بیگناه را معامله کردند. د ولسي جرګې له لوري په دندو د امنیتي چارواکو پاتې کېدل په دې ورځو کې په یوې لانجمنې سکالې بدله شوې. یو شمېر مدني فعالان په داسې حال کې چې ولسي جرګه په معامله ګرۍ تورنوي وایي د ملت کارت د امنیتي چارواکو پر وړاندې سور دی.
عملکرد اخیر مجلس فراقانونی ولسی جرگه همه مردم افغانستان را نگران ساخته، یعنی به این معنا که فرق بین آدمکشان زمان یعنی طالبان و غیره تروریستان و کسانی که امروز از نهادهای قانونی حرف میزنند و خود را وکیل میتراشند بالای مردم عزیز افغانستان چی هست؟ ننگ است، شرم است برای ملتی که افراد خوگرده را برای خودش وزیر قبول میکنه و پارلمان رشوتخور را برای خودش نماینده. حتی نن د رئیس صندوق ایښودل شوی ترڅو د ولسي جرګې هغه شمېر غړي چې د پیسو په بدل کې امنیتي چارواکو ته د اعتماد رایه ورکړې واکونه ترې واخیستل شي. وکلای رشوتخور، وکلایی که با پول شما معامله کردند، 120 رد صلاحیت، 120 وکیل رد صلاحیت شد. اینا دیگه نماینده مجلس مردم نیستن، اینا با خون مردم معامله کردن، پول گرفتن، رشوت خوردن. خو له دې سره سم د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د هغو خلکو د استازو په اړه چې امنیتي وزیرانو ته یې د اعتماد رایه ورکړې داسې لیدلوری لري. وزیر صاحب دفاع زوی رسما ما ته مسیج که اختاریه را لیگلی ده چه تا څنګه ده خبره وکړه چې قناعت بخش نه و. بچهش باید به خانه بره و راسن چارانوالی ها معرفی گردد. اگر این کار نشود 2 هفته بعد، 1 هفته بعد، چند روز بعد ما استیضای وزیر صاحب دفاع را به همین سندش پس میاریم به تالار، باز ببینیم در تالار که کیها در پالویش استاد میشه و علنی اونجا استاد میشه و میگم که کیها معامله‌گر هستند اینجا. عملکرد پارلمان راضی نیستند. چرا از گرفتن نام وکیل میشرمیم؟ چرا کارت وکالت خود روی موترای خود نمیگذاریم؟ به خاطر از اینکه مردم نسبت به پارلمان و وکلا اینقدر دیدگاه منفی دارند. من از شما خواهش میکنم به قضیه با یک آسیب شناسی عمیق و زیربنایی حتما بپردازین. ما و شما اجرات خود کردیم، حالی این اختیاری که برای شما داده مطلق این قابل قبول ما نیست. این رسما ما به کمیسیون مسئولیت و امتیازات وکلا ارجاع میکنم. خو د ولسي جرګې مشر له حکومته غواړي ترڅو هر څومره زر چې کیږي د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره تصمیم ونیسي ترڅو له دې وروسته ملي شورا ناقانونه ونه ګڼل شي. د هیواد د قانونو ستر تړونونه د سیاسیونو د کورنیو په لاس کې دي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د قانونو وزارت د تړونونو مشري له ستونزو سره مخ شوې او له دې منځه د قانونو 15 ستر تړونونه د دولتي چارواکو د کورنیو په لاس کې دي. له بلې خوا د طبیعي سرچینو یو شمېر څېړونکي وایي چې د کلونو راپدې خوا د هیواد د قانونو عواید بې ځایه لګېدلي دي. د هیواد د قانونو په تړونونو کې د فساد په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د موندنو پر بنسټ د هیواد د قانونو 15 ستر تړونونه چې ارزښت یې څه د پاسه 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي د سیاسي کسانو له کورنیو او دولتي چارواکو سره شوي دي. په داسې حال کې چې د قانون پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای د قانون متصدی اوسي. در 5 معدنی که ما بزرگترین معدن افغانستان هستیم، هر 5 معدن مربوط به فامیل های سیاسی افغانستان هست. یکی از مهمترین پیشنهاداتی که نهادهای مدنی در این مسئله کردن این هست که مالکین ذینفع اصلی قراردادهای معدن مشخص بشه و کسایی که مربوط به مقامات ارشد دولتی هستند که در قانون فعلی هم آمده، اینا نمیتونن متصدیان قراردادهای قانون معدن باشن. خو په تړونونو کې روڼتیا د قانونو د رایستلو او د قانونو د سکتور د عوایدو د لاسته راوړلو په برخه کې حکومت څه تابعیوي تر لاس لاندې لري. تا زمانی که یک قرارداد نشر نمیشه، این قرارداد هیچ اعتبار نباید داشته باشه. تضمین حقوق مردمی که در نقاط معدنی قرار دارند یکی دیگر از تغییرات عمده هست که باید در قانون معدن افغانستان به وجود بیاره. او مختل په دې اړه د قانون وزارت لیدلوری هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اندونه دا دي چې په تیرو څو کلونو کې په سلهاوو میلیونه ډالر د هیواد عواید حیف ومیل شوي دي چې له یوې برخې حتی تر هګر هم تمویلیږي. از سالها بدین سو صدها میلیون دلار از عواید متوقع دولت در قسمت سکتور نفت و گاز از خزانه دولت و مردم به تاراج برده شده
و همچنان از امی سکتور ما گروه های دهشت افغان منفیت انگفتی را به خاطر فعالیت های راست افغان و خشونت آمیز خودشان میبرند. له دې ټولو سره سره د افغانستان د روڼتیا سازمان ژر تر ژره د هیواد د قانون تعدیل غوښتنه کوي. هغه قانون چې د دغه سازمان پر بنسټ کولی شي د هیواد د قانون د ایستلو په تړونونو کې روڼتیا رامنځته کړي. تر راتلونکو 3 میاشتو به د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش رسمي بهیر پیل شي. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر مسؤلین وایي چې دا بهیر د ولسمشر د فرمان پر بنسټ پیل شوی. په لومړي ګام کې به په پلازمینه کې پیل او وروسته بیا په نورو ولایتونو کې پلی شي. دوی همداشان ټینګار کوي چې تر هغه مهاله به په دې بنسټ کې د کارکوونکو د جذب د چارو څرنګوالی پیل شي چې مخکینیو کارکوونکو ته به همداشان لومړیتوب هم ورکړل شي. برای ما 90 روز وقت داده شد تا این پروسه را آغاز کنیم. البته امکان داره آمادگی ما در 1 ماه تکمیل شود، امکان داره در 6 هفته تکمیل شود. ما هر زمانی که در ظرف نوروز آماده باشیم این پروسه را بخیر آغاز میکنیم. در قسمت متخصصین لایحه وظایف از اینا ترتیب شده، بس تا روز شنبه به اعلان میره. این متخصصین کاملا افغانی هستند. ولسمشر محمد اشرف غني په هیواد کې د پانګونې په موخه د سوداګرو د هڅونې اړوند د لیدنو په ترڅ کې نن د نبیزاده شرکتونو له مشر کمال نبیزاده سره ولیدل. ولسمشر په دې لیدنه کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې له خلکو سره د مرستې او د پانګونې له کبله له ښاغلي نبیزاده ستاینه وکړه او د هغه د لا ډېرې پانګونې غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د نبیزاده شرکتونو مشر کمال الدین نبیزاده ولسمشر ته ژمنه وسپارله چې په هیواد کې دننه د پانګونو لپاره به ستر ګامونه اوچت کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي هم له ښاغلي نبیزاده سره په لیدنه کې د هیواد د واټ جوړولو او د رغونې په برخه کې د کمال نبیزاده له هڅو ستاینه وکړه. ښاغلي نبیزاده د هیواد په بېلابېلو برخو کې او په تېره بیا د بیا رغونې په چارو کې د همکاریو د دوام ژمنه وسپارله. د هیواد د سوداګرۍ او رغاو خونه د سوداګرو او د هغو د کورنیو د غړو د تختولو د کچې له لوړوالي اندېښنه ښیي. دوی وایي چې په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل کې ګڼ سوداګر تختول شوي او که حکومت د دې چارې مخنیوی ونه کړي له هیواده به د پانګې تیښته ډېره شي. له بلې خوا په دې ناسته کې د کرنې وزارت چارواکي په روان کال کې د کرنې د سکتور د ودې لپاره د ځینو برنامو د ترلاس لاندې نیولو خبر ورکوي. دلته د سوداګرۍ، رغاو او کرنې سکتور مسؤلین سره راټول شوي ترڅو پر کورنیو تولیداتو او پانګونې په اړه خبره اترې وکړي. خو د سوداګرو او د دوی د کورنیو برمته کېدل د دې ناستې په انتقادي سکالې واوښته. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې 4 تنه چې د سوداګرو د کورنۍ غړي دي برمته شوي دي. بدبختانه شروع سال جدید برای سکتور خصوصی خوب نبود. ما در هفته اول سال جدید شاهد 4 قضیه اختطاف بودیم. اختطاف به سوی صورت میگیره با استفاده از یونیفرم و نام نیروهای امنیتی به خانه تاجر میآیند، از خانهش اختطاف میکنن. این کاملا شرم‌آور است. کورنیو تولیداتو او د کرنې سکتور ته د حکومت ناپاملرنه د دې ناستې د ګډونوالو د نیوکو بله برخه وه. هغې نوي کې چې حکومت د خصوصي سکتور په وده کې په ناپاملرنې تورنوي. نبود پارک‌های صنعتی اختصاصی زراعتی با امکانات زیربنایی، نه تنها در بخش زراعت، ما در تمام بخش‌ها مشکل پارک‌های صنعتی را داریم، اما ما نیاز جدی داریم که باید زون‌های اقتصادی، زون‌های زراعتی که مختص در اوج موضوع پروسس، بسته‌بندی در این بخش‌ها فعالیت صورت بگیره. بودیم و هستیم. متاسفانه در طول سالهای اخیر توجه لازمه صورت نگرفته. بعد از اینکه در سال 2014 نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند و سرنوشت افغانستان به دست خود افغان‌ها سپرده شد، 3 فرصت طلایی بر از اینکه افغانستان با پای خود استاد شود پیش بینی میشد که یکی از این فرصت‌های طلایی سکتور زراعت بود که باید انکشاف بکنه. کمک‌های کشورهای خارجی در افغانستان سرازیر شد. 1% کم درسی زراعت هم به مصرف رسید که از اون جمله یعنی
کارهای بنیادی در سه زراعت صورت نگرفت. د کرنې وزارت که څه هم د کرنې په پراختیا کې ناغېړي مني خو ټینګار کوي چې دا وزارت د کرنې د ودې په برخه کې ګټورې خپرونې تر لاس لاندې لري. پروژه زراعت دراز مدت است و اکثرا در قسمت سرمایه گذاری نمی کنند. در قسمت ما یک پروگرام داریم همراه که فند زور بانک جهانی قرار است بته که ما میخوایم سکتور خصوصی را تشویق کنیم و در بخش‌های مختلف در یک قسمت سرمایه گذاری. ویل کېږي چې د کرنې سکتور د ودې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره سره افغانستان اوس هم له دې اړخه ځان بسیاینې ته نه دی رسېدلی. اندونه دا دي چې کچېرې په افغانستان کې د کرنې سکتور پیاوړی شي د فقر او وزګارتیا کچه به هم په هېواد کې راکمه شي. لنډه دمه وروسته بیا بهرني خبرونه. بیا هم ښه راغلاست. له اروپایي ټولنې د بریټانیا د بهرتلو بهیر رسما پیل شو. لندني چارواکو نن په رسمي بڼه په بروکسل کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې د بهرتلو غوښتونکي دي. د بریټانیا لومړی وزیر تریزا مې تېره ورځ یو لیک لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې له اروپایي ټولنې د دې هېواد د بهرتلو بهیر رسما پیل شو. دا لیک د رای د ترلاسه کولو لپاره د اروپایي ټولنې شورا ته استول شوی دی. له دې سره له اروپایي ټولنې د بریټانیا د بهرتلو اړوند خبرې پیل او د 2019 کال تر مارچ میاشتې به دوام ولري. له 1 میلیون ډیر ماشومان د لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې دا ماشومان ډیری په نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان او یمن کې دي چې د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او د بیړنیو مرستو د نه رسیدو له کبله به خپل ژوند له لاسه ورکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ بنسټ له دې ماشومانو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 255 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. دې بنسټ همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دا شان حالت له بیاځلي مخنیوی وکړي. د عربي هیوادونو مشرانو په خپله ناسته کې د فلسطین د سکالې پاوري او همداشان د سیمه ییزو کړکېچونو پر پای ته رسېدو ټینګار وکړ. د اردن پادشاه ملک عبدالله د اردن په پلازمینه کې د عربي هیوادونو په 28مه ناسته کې ټینګار وکړ چې د ترهګریزو بریدونو ډېرې قربانیان مسلمانان دي او باید ټول اسلامي هیوادونه د ترهګرۍ د منځه وړلو په برخه کې هڅه وکړي. د عربي هیوادونو مشرانو په دې ناسته کې په اسلامي هیوادونو کې د ترهګرۍ د ګواښ د ډېرېدو له کبله اندېښنه وښوده او په لیبیا او یمن کې د ترهګرۍ د منځه وړلو لپاره په جدي هڅو ټینګار وکړ. د اردن پادشاه وایي چې د اسرائیلو د خپلو ښارګوټي جوړولو له کبله په سیمه کې د سولې د رښتینې کېدو مخنیوی کړی دی. د لوبو نړۍ هم تر لنډې دمې وروسته د لوبو له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اسیا د ملتونو جام سیالیو پیلنیزو پړاو په لومړنۍ لوبه کې د ویتنام په وړاندې لوبه مساوي کړه. د افغانستان او ویتنام فوټبال لوبډلو ترمنځ دا لوبه پرون شپه 6:30 بجې د تاجکستان د دوشنبې ښار په مرکزي لوبغاله کې ترسره شوه چې دا لوبه 1-1 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې لوبډل مشر حسین امین وتوانید چې ښه وځلیږي او د خپلې لوبډلې یوازینی ګول هم په ثمر ورسوي تر څو دا لوبه مساوي شي. افغانستان فوټبال لوبډله به خپله دویمه لوبه د جون په میاشت کې له کامبوجیا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ 23 کلنو لوبډلې د آسیایي هیوادونو د ایمرجنګ کپ سیالیو پر دوام د مالیزیا په وړاندې د لومړنۍ بریا وروسته خپله دویمه لوبه سریلانکا ته وبایلله. په دې لوبه کې سریلانکا خپلو شپږو لوبغاړو د لاسه ورکولو سره د افغانستان لپاره په 50 اورونو کې د 321 منډو موخه وټاکله چې پر وړاندې بیا افغان لوبغاړو په 40 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو د لاسه ورکولو سره ټاکل شوې موخه ترلاسه نه کړه. مخکې له دې د افغانستان د کرکټ د 23 کلنو لوبډله وتوانېدلې وه چې مالیزیا ته د 155 منډو په توپیر ماته ورکړي. دا لوبې چې د آسیایي هیوادونو د کرکټ د 8 غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. په الف ډله کې افغانستان، هند، مالیزیا او سریلانکا کرکټ لوبډلې او په بي ډله کې د پاکستان، بنګلادیش، هانګکانګ او نیپال لوبډلې حضور لري. په ځینو ملي دوستانه لوبو کې د ایټالیا، اسپانیا او آیسلند لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې، خو پرتګال د سویډن په وړاندې لوبه وبایلله. د ملي لوبډلو د دوستانه لوبو پر دوام نن 5 لوبې ترسره شوې چې ایټالیا په خپل کور کې هالند ته د 2-1 پایلې سره ماته ورکړه. په نورو لوبو کې د اتریش او فنلنډ ترمنځ لوبه 1-1 مساوي شوه. ایرلند په کور کې د آیسلند په وړاندې له
لوبه 1-0 وبایلله او پرتګال هم چې د سویډن کوربتوب کوه د 3-2 پایلې سره ماته وخوړله او په وروستۍ لوبه کې د فرانسې او اسپانیا ترمنځ لوبه د 2-0 پایلې سره د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. د ارجنټاین فوټبال ملي لوبډلې د لیونل میسي په نشتون کې د بولیویا په وړاندې لوبه د 2-0 پایلې سره وبایلله. د سویلي امریکا په سیمه کې د روسیې د 2018 کال نړیوال جام پایلنیز پړاو په 14مه اونۍ کې بولیویا د ارجنټاین کوربتوب وکړ چې دا لوبه د 2-0 پایلې سره د بولیویا په ګټه پای ته ورسېده. لیونل میسي هم د چیلي په وړاندې لوبه کې لوبسار ته د سپکاوي له کبله له 4 لوبو محروم شو او ونه توانېد چې په دې لوبه کې ګډون وکړي. او په پای کې هم د هوا د حالاتو وړاندوینه الله مو مل ښې چارې. کابل لمرین د تودوخې لوړه درجه 21.8. مزار شریف د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 11.11. هرات د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 11.9. جلال آباد د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 11.9. بامیان د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 8.1. کندوز ورښت د تودوخې لوړه درجه 11.11. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 10.14. غزنی لمرین د تودوخې لوړه درجه 20.14. میمنه ورښت د تودوخې لوړه درجه 12.9. د بدخشان فیض آباد د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 21.9. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.19. نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.24. تاشکند د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 14.9. دوشنبه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.9. تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.11. دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 10.22. استانبول لمرین د تودوخې لوړه درجه 18.8. مسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.-8. بجنګ د باران اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 22.11. او په پای کې به هم په اشقاباد کې هوا نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 11.9 اټکل شوې ده.